بسم الله الرحمن الرحیم. د وطن نیوز ګرانو مینوالو، ستاسو کوربه فراق درته په پروګرام هنري بڼ کې هرکلی وایي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په هنري بڼ کې موږ د پښتنې خاورې د فن او هنر سره تړلي هغه اتلان میلمانه کوو، د هغې په ژوند او فن باندې بحث کوو، چا چې د فن او هنر زولۍ ته څه ناڅه ورکړه په ښه شکل کړي دي. نن سره په دغه پروګرام کې د پښتنې خاورې یو ډېر لوی اتل، یو ډېر لوی فلمي ستوری ښاغلی امان خان میلمه دی. امان خان درست پښتانه پیژني، هغه که د نړۍ په هر ګوټ کې دي او که د نوي دور زلمي یا پیغلې نه پیژني، خپل د پښتو فلمونو هغه کلاسیک دور یې نه وي کتلی، نو راځئ د امان خان سره د خبرو نه مخکې در باندې امان خان په دغه یو پښتو فلم کې پیژنم. د مرجانې نوم اوس زما غیرت دی او زه به د خپل غیرت پالنه په خپله وینه کوم. د خان سترګې خو نن راته ډېرې سرې ښکاري او راته ښکاري یا خو به د خان د لاسه نن د سرفراز وینې توشي، یا به مرجانه لاس نیولې دي حجرې ته راوړم. اوس به زه مرجانه لاس نیولې ضرور راولم، دې ودرې ته نه خپل کور ته. ته شهباز خان، دا زما د عزت سوال دی ګلیا، که خو دې کس نیولې خو دا زه ضرور پوره کوم. بیا به مونږ هم درته شهباز خان زمری دی، زمری خپل کار یوازې کوي. امان صاحب، دغه ستاسو د فلم یوه زړه ټوټه مو خلکو ته وچلوله او ټول خلک مو پیژني، هم دغه دور چې و ستاسو د فلمونو یو کلاسیک دور و، خو خلکو ته معلومات ډېرو ته به نه وي چې امان صاحب څنګه فلم انډسټرۍ ته لاړه. نو که په مختصرو ټکو کې دغه کیسې نه زموږ کتونکي خبر کړي. فلم نه مخکې زه امان ته دا سټیج نه شوي ده. کالج کې یو اینول فنکشن و، هغې کې ډرامه وه، هغې کې مقصد د ما پرفارم کو او یو ډېر ټف رول یې راکړی و. او کوم رایټر چې و هغه هم ډېر نامي ګرامي د هغو کرشن چدر. یعنې فرسټ ټایم یو رول و، هغې کې دا دغه و چې یاره یو د هغې ابنارمل سړی ما په سټیج وکړو، نو تقریبا هغه ډېر اپریشیټ کو کالج کې. نو مونږ ته څه اندازه وشوه چې یاره دا مقصد دی، دا شی زه ترسره کولی شم. بیا مونږ کالج کې یو پروفیسر هغه ویلو یاره ته بس نور کارونه پرېږده چې ګریجویشن وکړې، ماسټر بیا کوه خو ځان رسوه، یا لاهور ته ځان رسوه. چېرته ځان رسوئ؟ لاهور فلم انډسټري ځان ورسوه یا بار ورسوه. لکه شانه سټیج نه دغه شو، بس یو زموږ یو خپلوان و، هغې دغه سره انټروډوس کړم لاهور کې. هغې پروګرام و دغه سره یو دوست یو کابل کې، هغه په شراکت کې فلم جوړولو. مونږ شو کو ما یار اردو نه ابتدا وکړو، هغه ما ډسکرج کو. نو هغه یعنی په کار و چې هغه سره ما کړی، دا بیا وروستو بیا ما ته احساس وشو یاره په کار وکنه. نو ما هغه سره مطلب د هغه شی ما ریفیوز کو نه مې وکړو کنه. بیا زه راغلم، نو هغه نه پس رب نواز زمونږ د کلي یو دغه شی هغه ما سره میلاو شو، یاره داسې یو پروګرام جوړو پښتو. مې له پښتو که جوړول نو په کار چې هغه ډایرکټر ریاض احمد سره ما جوړ کړی، زه نه یم انټرسټ. رب نواز چې کوم د پښتو یو فلم شینو کې چې هیرو دره خبر کې مو هغې تاسو ته مشوره درکړه چې د پښتو فلم جوړو. پښتو فلم جوړو. او دا د کوم سن خبره وه؟ دا دغه 69 او دا زه چې لاهور نه لاړم، زه چې دا ډایرکټر زه چې دلته نه لاړم لاهور کې هغه سره یو کال مې تېر کړ ډایرکټر سره. اصل کې هغې دا ویلو چې ته مخکې ډایرکټر جوړ شه او زه د فلم کې مخالف یم. خو زه بیا لاړم، ما اصل کې یو پیپره پاته د بي وله، ما چې به وشي نو زه به مطلب دی بیا اثر نو بیا ورته سوچ کوم. دې کې د رب نواز میلاو شو. دغه دوران کې لا تاسو سبق ویلو جاري و؟ تاسو دا سلسله جاري وه. یو پرچه مې پاتې وه که نه، تا ته پته ټول کال خو مونږ په غوبل کې دا کرکټ دی او دا ډرامې دي دا دي هغه دي. نو دغه شان ډېرو خلکو ته دا شی پته سټارټ هغه واخیستو. زه چې چا یو کار کړی زما چې کریډټ هغه ته ورسي، هغه مطلب دا خو هغه لاهور ته لاړی بیا فلم کې څنګه راغی؟ هغې بس ګانې مانې ریکارډ کړې او څه
هغه سره نور کو پروډوسر وو مدي مطلب دا یې سب فاینانشلی سیټ اپ نو شنو آی کټ کو به زه هیرو اغشتم په کوم فلم خبره ده کله خزان کله بار فرست دغه خیر سوري ما پکار دا چې تاسو لوته فلم ذکر کړه چې کوم هغه جوړولو کړه هغه پروګرام او یوسف خان شربانو د مسکه هغه ته یو ورځ ماتره ملاو شرب نواز وی کراچۍ کې فلم جوړي هغه مالا خطر لګل چې یا تاسو جوړ کې موږ جوړو خو مقصد د کډواله جوړو نو دی کې نقصان نو بس هغه ته باول تاسو جوړ کې مو خیر بل فلم دکو نو هغه یوسف خان شربانو شروع شو موږ د کله خزا کله با شروع کو مطلب دا چې د پښتو کم دغه زما خل چې اولنې دورو د دین مخکې د پښتو فلم نو په پاکستان کې نو دا د 1900 یو کم او یم خبره ده او په کراچۍ کې په یو وخت باندې د یوسف خان شربانو فلم ریکارډینګ کېدو په لاهور کې د کله خزان کله بهار بیا په هغه کې بدرمنیر راغلو د هیرو په توګه باندې او تاسو را لای بده کې د هیرو کردار مو کو کردار هیرو کردار هغه بیا سوچ او چې د لومبي پښتو فلم د هیرو کریډټ بدرمنیر ته زی هغه واخیستو تاسو وانه خستو چاته یو الله تعالی چاته یو رزق لیکلی هغه رزق تاسو رسیږي چاته چې یو کم دغه لیکلی چیرې دته بس دا فلم ورکوم نو هغه ته رسیږي کنه ما ډېر کوشش کړی نو دا نشو کېدل هغه سره ټیم چو اډیر زبردست ټول سټوډیو خلکو دی خپل سټوډیو کې کار کولو ورکرو مطلب لایټ مین چې دا کارونه وکړو د نعمت دا وغیرہ خو هغه سره ټیم ډیر مضبوط ټیم موږ سره ټیم ډیر کمزور هغه نه پویدلو هغه بس ته تفصيلات کې ویل نه چې زه پوزو رسې کړم نو د وجه نه مطلب زموږ فلم ډیر شو نو فلم چې ډیر شو کنه هغه ته موقع ملو شله ای فلم کمپلیټ کو او ډیر ښه طریقې سره کمپلیټ کو امان سے بنیادی تعلق مو د کمی سیمه سره دی او دغه فن تاسو دراتګ نه مخ کې آیا تاسو د کورنۍ کم نور غړي هم داسې د فن د دنیا سره وابسته پاتې شوي دي مونږ خاندان کې چېرته دا چا سوچ نه کړی بلکې مونږ والد صاحب خو پولیس سروس کو کنه مونږ څه دوره په کور کې سخت ماحول چې مونږ پلار سره خبره نشو کوله مور په ذریعه باندې بدا خبره مونږ هغه ته رسوله او چې څه مور مې ورته ویلو چې زوی خو د فلم شوق لري او فلمی دنیا ته روان دي نو ما پلار یو خبره وکړه وی دنه دا تاسو چې پلارې ډم ده نکړه ډم په څنګه کې ترنه نه پوي دا خبرې وی نو مونږ اصل کې پښتانه خو ټول مایګریشن کړه افغانستان راغلی افغان کې زمونږ سب کاسټ ده ابراهیم خیل والد صاحب طرف نه مونږ ابراهیم خیل ای راولو بنو کې سیټل شو مور طرف نه مونږ روغزیو زه خلوی یار ته د بنو جبا او دا ما بنو کې ما ډېر کم وخت ته پیدا دلته سکول مې دلته ویلې او ما مور تر مرګ رساغه ته د بنو جبې یو لفظ نه او زده کړه مو تر ګریجویشن کړی دا که مخکې هم بیا تعلیم بس ما خو درته ویلو کنه چې چرته پرې خړم ما ګریجویشن مې وکړو ماستر پاتې شو هغه پاتې شو ځای باندې دغه سفر جاری و تاسو فلمي کله خزان کله بهار مو کو د هغې نه پس چې کله ستاسو کامیاب فلم راتللو او په تاسو باندې د فلم انډسټرۍ دروازې کولولې هغه کم دور او کم فلم در خبر داسې یو فلم و چې هغه نه پس دروازې کولاو شي موږ دپاره که نه ما دغه دا دی چې دا الله تعالی ما باندې مهرباني ده که زه ایز هیرو راغلی یم که ایز ویلن راغلی یم که کرکټر اکټر رب فضل دی ما کې هېڅ نشته زه یو عاجز بنده یم پوه شو خاورې یم خاورې بس دا الله تعالی مهرباني چې کوم رول کې راشم نو هغه پبلیک اپریشیټ کوي او دیدن کې زه ویلن مو خو ما ویلن داسې نه کولو مصیبت دا یو اکټر دا سوچ نه کوي چېرې دا ویلن هم د معاشري یو سړی دی هغې بس نور څه امان صاحب تاسو خبره وکړه د دره خیبر یعنې دره خیبر کې چې تاسو کوم رول ادا کړو هغې تاسو ته د شهرت دروازې کولاوې کړلې یا د فلم انډسټرۍ نو ګران کتونکو د دره خیبر فلم دغه یو سین درته ښایو چې امان صاحب پکې اداکاري کوي څه شو صاحب لنه
زمونږ په کلي کې درځې دا څنګه چل دی څه واده ښادي به وي خدای دې خیر وکړي چې څه مرګ ورانې شي زه ځمه ځه ورځه په مخه دې ښه هلکه دا ډزې به څه وې دا نواب خان د کلي خلکو کولې نواب خان د کلي خلکو حاجي هغوی جګړه لګلې وه خان بابا له خپله لور ورکړه خان کاکا خپله لور ورکړه حاجي کاکاجي د جرګې هکله چې ما څه اورېدلي دي هغه رښتیا دي او بچې تا دها ولې وکړو بچې که بل څوک راغلی وی نو ما به ورته ضرور ناک کړي ولې ګل خان او درنې جرګې ته ما انکار ونه کړی شو جرګه 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 دا کوم دستور ده چې یو کار د چا خوښ نه او جرګه دې په هغې کار مجبور کړي اخر ته څه ویل غواړي ویل خو زه ډېر څه غواړم که ته زما ومنې ته خبره کوه خبره دا ده کاکا چې نواب خان ته جواب وکړه چې موږ ته د جرګې دا فیصله منظوره نه ده د جرګې فیصلې واپس کېږي نه سربلند ده ولې جرګې ته په زور مجبور کړی دی پلار خو هغه وخت مجبور شي چې لور یې پېغله شي او بیا ما د جرګې سره لاس کړی دی پښتون په خپل لاس باندې ځان قربانوي ما دا فیصله په سر سینه کړې ده خو زما فیصله هم واوره تر څو چې زه ژوندی یم دا ډولۍ د دې کور نه هېڅوک نه شو شتولی امان صاحب یو د فلم دغه دور و زرین دور و دغه نه بیا تاسو شروع شوئ حتی تر نن پورې مو موږ وینو چې نن هم د فلمي دنیا سره تړلي یئ ډرامه مو وکړله سټیج مو وکړلو ډېر اوږد سفر دی که دا راته ووایه چې دوه درجې به په فلم کې هیرو به یا په برتله یا به ویلن و تاسو په یو وخت باندې به هیرو هم راتلی ویلن هم راتلی تر ننه دا فیصله چا نه ده کړې چې امان د پښتو فلم هیرو که ویلن و په نورو افلامو کې دا شی نه ښکاري د دې څه خاص وجه وه خو ما تاسو ته عرض وکړو که نه چې دا رب مهرباني وه چې زه کوم رول کې راغلی یم نو زما کوم دغه چې ویورس هغې خوښ کړی دیدن خبره ما تاسو ته وکړه دیدن کې زه مطلب فلم کوم ویلن دي که نه پیورلی یعنی ویلن هم خلک دوله شي دا څوک څوک نشي کولی هغې کې یو سیکوینس دی چې سوریه خان زما خور یا لنډن نه راشي دی په نشه کې راشي دا ما چې کوم رول کړی دی نو را دي وي سلطان نومي سلطانه وي زه لنډن نه رالم وي ښه ته راغلې زه لاړم صرف دوره خبر او پبلک ما مطلب لافتر پوسي هغه یقینا ډېر لازم نو مقصد دا دی دا دغه پورې ډیپنډ دی پوه شي څنګه ته پرفارم کوې نو خلک تا سره ځي نو دا ویلی شي چې ځان ته خو زه دغه نه شي خو ورسټایل ورته ویلی شي صحیح کتونکو امان صاحب سره به زمونږ دغه خبرې په مخ روانې وي دې نه به د دوی ژوند او فن په هکله د دې خوندورې خبرې اورو خو وخت شوی دی د یوې وړې شاندې دمې موږ سره اوسئ یو ځل بیا په خیر راغی امان صاحب دغه دره خیبر وشلو دیدن په دغه وخت کې چې کله تاسو فلم انډسټرۍ ته راغی څوک مو په مخ کې ځان ته ایښی و هدف یا داسې چې زده کړه ته کې فیورټ مو څوک و فیورټ خو تاسو ته ما ذکر وکړو شاید تاسو تر غوږه شوي موږ خو فیورټ فرام ویری بګینینګ که نه سټارټ نه دلیپ کمار و که نه خو یو فیورټ مې دی هغه وخت مو اوس هم دی بلکې زه درته یم چې هغه غوندې آرټسټ پیدا کېدی نه شي زر کاله رسم نه شي پیدا کېدی خو چې څه ما پرفارم کولو زه متاثر هغه نه په هر دغه کې خو لیکن څه وه چې به زه کیمرې ته ودرېدم که نه بیا به ما چې کوم رول کولو که نه نو هغه شی به ما په ځانه دا وکړو بیا به نه دلیپ کمار او نه به امان و هغه وخت کې به فاروق وپوسي صحیح دی نو دا بس سوچ مې کولو د وجې نه مطلب دی الله تعالی بس صحیح امان صاحب هغه دور کې چې به تاسو فلم جوړ کړلو تاسو د دیدن خبره وکړله داسې ستاسو ډېر فلمونه دي هغه د اوربل دی په هغې کې خانه بدوش کې ستاسو یو ډېر مهم کردار دی
ډېر فلمونه داسې دي او په دغه وختونو کې چې به فلم په سینما ولګېدل نو حتی داسې ریکارډ یې جوړ کړی چې هغه 2 کاله چلیدلي یا یو نیم کال. دغه فلمونه به جوړېدل په څونه وخت کې؟ جوړېدلو خو مقصد دی چې چا سره سرمایه وه نو هغه به یو میاشت کې هم جوړ کړو. دا تاسو فلمونو نومونه واخیستو خو یو فلم نوم مې هېر کړو. هغه نوم د فلم نوم د زرتاج چې زرتاج یو انټرویو کېدله د هغه کراچۍ نه یو رساله ده هغه ما ته ټلیفون وکړو داسې مونږ پروګرام دی تاسو پښتو ټاپ 10 اکټرس چې هغې مطلب یو فیوریټ فلم دا وکړو نو تاسو کوم فلم ویل یار زه خو فلم ټوټلی فلم ما چاته نه اپریشیټ کړی فلم کې سین نیم سیل بس داسې ما خوښ کړي خو دا ویلی شم چې زرتاج یو داسې فلم چې وی که تا نه ویلی نو ما دا فلم لیکلو نه تاسو ویل چې په یو میاشت کې به هم خلکو فلم جوړولو او ما تاسو ته ویلو چې چا سره کوالټي فلمونه په یو میاشت کې ورکول هغه وجه دا ده چا سره سرمایه وه نمبر 2 دا خبره وه چې مطلب ټایم هر چا سره و اکټر سره که نه داسې دغه به نو چې به شپه ورځ سلطان رای غوندې 5 شپږ شوټینګ مو کولو که نه مونږ مو مطلب د زیات نه دا 2 فلمونو شوټینګ مو کله کله به داسې پکې 3 جوړ ټایم به کنسنټریشن به او شاته به مضبوط سرو نو شوټینګ به ختم شو که نه ایډیټینګ باندې به ټایم لګېدو نو تقریبا 3 میاشتې کې مطلب دی دغه شو. امان صاحب کله چې فلم انډسټرۍ ته راغی تاسو سره نور هم ستاسو همعصر امان قریشي آصف خان بدرمنیر مسرت شاهین داسې جنکۍ هم پکې وي دی د اردو فلمونو کې هم کار وکړو ډېر ښه په مخکې لاړو خاص کر زه د امان قریشي حواله ورکړم او که خدای مې نه غلطي ستاسو کلیوال هم ما انټروډوس کړی خو تاسو راوستی تاسو د نورو ژبو په فلمونو کې بیا کار وکړو که نه ما هغه نه پس مطلب دا مونږ ته لار کولاو شه لار چېرته نه کولاو شه لار مونږ ته کولاو شه دلهن اکرات کی نه هغه نه پس اردو فلمونو ته صرف بدر صاحب آصف خان همایون یاسمین مسرشین ټولو ته مونږ سره نیمي وه فلم کې هیروین اوس مړه ده خدای وبخښه ټولو ته لاره کولاو شوه ما اوس هغه ته غلطي وی یا ما خپل یو سوچ کړی ما درته ویل دا واقع دلیپ کمار په ذهن کې و چې یاره هغه ډېر کم فلمونه کولو که نه اوس هم رسې هغې ریکارډ دی او دې خبره سره دا هم درته وښایم زه پښتو کې واحد اکټر یم چې ما ټول نه کم فلمونه کړي دي خو ما چې کوم فلمونه کړي انشاءالله هغه به تر څو پورې چې فلم دغه چلیږي خلک به یاد ساتي نو مقصد دا فلمونو شمېر به یاد وي چې څونه فلمونو کې به من ما تقریبا شل د پاسه 120 لږ داسې فلمونه ما کړي زمونږ کو سټارز چې وو الله وبخښه خو 800 فلمونه چا 600 چا دغه سلطان رای په پنجابي کې پته نشته تاسو له شعوري تور لکه تاسو له کار خلکو نه درکولو که نه راتلو به تاسو به ورته انکار کولو یاره ما تاسو ته وینا وکړه اردو سپیشلی اردو فلمونو کې ولې زه کم فلمونه وو چې هغه ما ویلو یار زه سلیکټډ فلم کوم سلیکټډ ډایرکټر سره چې ښه ډایرکټر یې ښه هغه شاته به کتو چې هغه شاته څه ورکړي که نه اوس زه دا نه شم قدرت خپل یو نظام دی پوه شي ما چې ښه ډایرکټران سره وکړو ښه فلمونه یو فلم صحیح نو چې ته ټوله درته امان صاحب خبرې کوي خو زه به در سره یوه خپله تجربه شریکه کړم چې چونکې د دې خاورې د یو خبریال په توګه او بیا په خبریالانو کې د کلتوري خبریال په توګه باندې مې تر دې مودې ذمهوارۍ ترسره کړي نو ځکه د فلم او د سندرې او د دغه لاین سره لږ نږدې پاتې شوی یم امان صاحب په تېره موده کې غوښتې وم په یو فلم کې دی کار کولو نو هلته مې دغه فلم کې چې کومو خلکو کار کولو هغې نه مې تپوسونه کول چې په دې فلم کې ستا کردار څه دی او د دې فلم سټوري څه ده باور وکړئ هغې ته به چپ به شول راته نه به ورته معلومه چې د فلم سټوري څه ده د ده کردار پکې څه دی حتی هغه به د فلم سکرپټ نه ولوستی او ځکه به یې نه ولوستی چې دغه فلم به د سره سکرپټ لیکل شوی نه و امان صاحب تاسو چې به هغې ته ویل چې نه زه کار نه کوم یا به زه ګورم هغه وخت کې به سکرپټ لیکل کېده دې سره به یو خاکه وه که نه خو په سایډ باندې به دوی مطلب ډایلاګز لیکلو دا
یعنی فلم نه بالکل یو جدا شی پوه شئ ګوره چېرته چې بنیاد ایښلی شوی دی هالیوډ که نه دغه فلم چې دا خو هالیوډ نه شوي که نه هالیوډ کې مقصد دا چې تر څو پر سکرپټ کمپلیټ نه سواد نه پیدا کېږي چې هغې دغه ته راشي بلکې دا ډېر یو پته نشته ویلیم وایډر ډایرکټر یا کوم یو ډایرکټر و هغه نه چا تپوس وکړه ته نوی فلم کله شروع کوې شوټینګ هغه وویل فلم خو ما کمپلیټ دی څنګه فلم کمپلیټ دی دا خو سکرپټ my script completed, my script is completed, means my film is completed. نو چې تا سره یو دغه سکرپټ مکمل وي نو هغې به فلم شروع کولو دلته کې الټه سلسله وه ریا صاحب ډېر غټ نوم دی هغه به هم یو ځل ما هغه انټرویو کړه هغه ویلي وي زه په سیټ باندې ډایلاګ لیکم یار مونږ خو ټیک دی په سیټ باندې سړي ته دغه شي اکثر مونږ یو سین لیکلی شوی هغه نه جدا مونږ ته یو شی څه اکټ کوو نو مونږ ته ذهن ته راشي مونږ هغه وکړو ډېر ځل داسې شوي تاسو د خبرې مطلب خو بیا واضحه دا دی چې په هغه وخت کې هم د پښتو فلم دپاره سکرپټ نه لیکل شوی کله نه تاسو هغه خبره کوئ نه هغه وخت کې باقاعده زه دغه خبره کوم سوري ما ویلو که تاسو د موجوده ذکر مو وکړو آیا هغه وخت به سکرپټ لیکل کېدلو که نه لیکل نه هغه وخت کې باقاعده سکرپټ به غټه خبره ده چې سکرپټ به لیکلی و تاسو سره ډسکشن وشو رول به درته وښیلو هغه نه پس چې فلم جوړ شو بیا به ډایرکټر درته را سره ما سره کینه فلم وګوره څه پکې خامیانې څه پکې پاتې را پاتې چې پکې پوره کړو د هغه وخت ځکه خو هغه ته کلاسیک دور ویلی شي که نه اوس هم کلاسیک دور ورته وایي که نه نن سبا خو تا ته پته مینو که تاسو د نن خبرې کوئ ښه امان صاحب دا راته ووایي چې په فلمونو کې به د هر چا خپله یوه جوړي وه د بدرمنیر سره به یاسمین خان راتلله د آصف خان سره به هم کله سوریا خان کله تاسو په هغه وخت کې څه مخصوصه جوړي وه چې فلم کې به تاسو خوشحال دی چې یاره دا دې را سره هیروین وي یاره ما سره خو مقصد دی چې هغه ملټي ډایمنشن مې وکړه نه هیرو ویلن دا دی دا مطلب دا ټول ما سره هیروین راغلی دي چونکې بیسیکلی مطلب بیسیکلی ټول مطلب ایز هیرو راغلی بدرمنیر یا آصف خان پوښي نو هغې مطلب دا هیروین ورسره راتلی هیروین ما سره ټول راغلي خو چې څه وخت یاسمین خان ما سره لکه زرتاجه کې یا داسې د یو نیم بل فلم کې راغلي ده نو هغې وخت کې مطلب د پرفارمنس پته ښه ریلیشنز مو د چا سره وو په سړو کې او په زنانو دواړو کې نو دغه مطلب یو یاسمین داسې دغه وه چې هغې سره زړه غوښتو چې یاره دې سره مطلب ده زیات نه زیات زه کار وکړم که نه عموما انډرسټینډینګ مو ډېر سو په یاسمین کې داسې ما چې د چا نه هم دا په زړو اکټرانو کې پوښتنه کړې ده د یاسمین دغه کوالټۍ یادوي څه په هغې کې داسې خاص بیسیکلی هغه خو یو سوچل پوښتنه وه که نه ژبه یې مقصد دغه وه دا نورو والا خو تاسو ته پته چې هغې به ډبینګ کېدو خیر هغه نه علاوه هغه راغلي و خیر ایز ا ډانسر راغلي وه خو هغې کې دا جراثیم وو چې مطلب دی هغه مخکې تللی شوه د هغې لومړنی فلم چې راو یوسف خان شربانو هغې دا وکړه چې ما کې ګرس ته نو هغه ګرس تاسو بیا راتلونکي فلمونو کې وکتو نو هغې کې دا مطلب دی بیا دغه راغو اوربل راغلو اوربل کې هغې کوم رول کړی یا ما سره زرتاج یې کړی دیدن کې نو هغې کې مطلب دی ایکسټراډي کوالټیز صحیح ښه امان صاحب عموما داسې کېږي چې موږ ګورو د وړوکي سکرین نه خلک لوی سکرین ته تللی دي تاسو د لوی سکرین نه بیا وړوکي سکرین ته راغی د دې څه وجه وه یاره زه یم دا سکرین وړوکي نه ستر ستر نه وړوکو ته وړوکي نه ستر زه یم چې دا څه خاص فرق نه پرېوځي پوه شي ما خو دلته خلک دا ګڼي چې په وایي چې د فلم دروازې پرې بندې شوې ټي وي نه اصل دا اصل بس چا چې دماغ کار نه کوي یا داسې خبرې کوي خبره بنیادي چې دا وړوکی سکرین دی ستر سکرین دی پرفارم هغې کې چلو لغونتې ډیټیل سره دغه کېږي د خپل یو دغه دی خپل یو معیار دی پوه شي فن شته دی دلته هم ځان ټرینډ دی د کیمرا نه معاف کوي څوک که هغه وړوکی سکرین وي که غټ سکرین وي پوه شي نو لہذا دا وینا چې یاره لوی سکرین نه وړوکي ته راغلی وړوکي سکرین نه دا بس زه څه نه شم ویلی غلط تصور ده په سټیج چې مو د کار تجربه شوې وه سټیج باندې تاسو ما وویل چې ابتدا
دغه شوی دی نه وروسته پروفیشنل انداز کې چې کله راتلی خو د کالج دور او د کالج سټیج او ما تقریبا پروفیشنل سټیج ډېر کم کړی دی خو تاسو ته یو شی رایاد شو چې سټیج نه مخکې ما په سټارټ چې دی هغه ریډیو دی کالج طرف نه موږ تلو پروګرام وکړو یونیورسټي میګزین پروګرام نو دغه شان که دا زه ویلی شم چې سټیج نه مخکې زه په ریډیو راغلی یم ریډیو یو داسې دی هغې کې تا ته خپل اواز دی اواز کوالټي پته ولګي نو ریډیو سټیج بیا ده خو پروفیشنل ما ډېر کم کړی امان صاحب خبرې اترې به په مخکې باندې بوځو خو وخت شوی دی کتونکو د یوې لنډې شانتې دمې موږ سره اوسئ دوباره راسو خلک صرف زموږ مخ ګوري نو ولې نه موږ خپل د مخ حفاظت په خپله وکړو زیات د پریشانۍ ضرورت نشته تاسو د مخ د حفاظت لپاره د نړیوال بیوټیشنز ټاکلې شوی بیوټي سوپ پامیر 1 to 1 ستاسو د مخ ښایست لپاره اوس پامیر 1 to 1 وړاندې کوي پامیر بیوټي سوپ څلور مختلف رنګونو کې پامیر 1 to 1 بیوټي سوپ لیمن افیکشن سره پامیر 1 to 1 بیوټي سوپ اپل فریګرنس سره د موسمي اثراتونو بچکولو لپاره پامیر 1 to 1 جاسمین بیوټي سوپ د ګلونو په شان رنګت لپاره پامیر 1 to 1 روز بیوټي سوپ پامیر 1 to 1 لیمن بیوټي سوپ پامیر 1 to 1 جاسمین بیوټي سوپ پامیر 1 to 1 روز بیوټي سوپ پامیر 1 to 1 apple beauty soap a product by Aman group of industries Dubai زمانم ډاکټر عباسین یوسف زیده د وطن نیوز دراتلونه خبر شوم دا د پښتو د پاره ډېر نیک فعال دی شاعر وایي چې پښتو ټینګه که پښتونه چې هم ژبه ده هم توره ته هم دې پښتون کړی ته هم دا کړه مشهوره د پښتو ژبې دننه دومره توان او طاقت موجود دی چې دا د ریاستي او عوامي سرپرستۍ نه بغیر هم ځان په زرګونو کاله ژوندی ساتي ځکه چې هغه ژبه تر هغه وخته پورې ترقي نه کوي څو پورې چې د کریکولم یعنی د تعلیم ژبه نه وي څو پورې چې د مارکیټ یعنی د روزګار ژبه نه وي او تر څو پورې چې هغه د میډیا ژبه نه وي نو دا د پښتو میډیا سره مینه کوونکي او د پښتو د میډیا چلوونکي چې دي دا زمونږ د ژبې زمونږ د ثقافت میانان دي زمونږ دوستان دي او بیا ما اورېدلي چې د وطن نیوز په ټیم کې میا فاروق فراق صاحب غوندې نامتو صحافي او ادیب شاعر هم شامل دی نو زه دا ګڼم چې د وطن نیوز نیکمرغي چې دا د پښتنو دپاره په دې پیړۍ کې او بیا په دې وخت کې ډېر لوی نیک فعال دی زه دا ګڼم چې پښتو چې دا هغه به هله وده کوي چې موږ ته په میډیا کې ښه ملګري ښه چینلې او ښه اخبارونه ښه کتابونه په لاس راشي نو هله به مخ په وړاندې ځي او دا وطن نیوز یو ډېر نیک قدم دی زه څوک معاشرې ماته مختلف نومونه راکړي دي خواجه سره کدړه اجلا نرخزی بدک په دې ټولو نومونو کې زما نه خپل نوم رک دی زه د خپل انساني عظمت په لټون یم را سره اوسئ زه پر ځانه به درته در کوم وطن نیوز نه به د خواجه سراو د ژوند فن او د مشکلاتو په حواله یو دلپورې پروګرام زه څوک را سره اوسئ کتلې هیر نکې د هر اتوار په ماسخوتن 8 بجې صرف په وطن نیوز باندې په پروګرام کې وزل بیا هر کله امان صاحب هغه کم فلم او کم کردار دی چې په خپل تاسو نن هم ګورئ او ایز ا ویکټر وای چې او دا ما ښه کار کړی دی در خبر وایند اپ کم سیکوینس و هغه چې زه مطلب موقع مې ګورم یا بیا د زرتاج وایند اپ چې زه ګورم دغه شان داسې یو فلم بل دی ما
ذهن ته اوس نه راځي. دغه شان یو ډرامه وه چې ما کتله او ما په سترګو کې اوښکې راغلې، بلکې تاسو سره جنګ من یو ګانه ما کتلې او ما په سترګو اوښکې راغلې. تاسو تپوس وکړو چې دا ولې او دا به کتونکو ته ووایو. کتونکو امان صاحب چونکې زموږ محترم مشر دی او زما په ذاتي توګه باندې د ډېرو زمانو نه د 20 کالونو د زیات وخت نه ملګرتیا ده ورسره نږدې. یو ورځ سره دواړه ناست وو او ما امان صاحب ته د دوی یوه سندره ولګوله چې په هغې کې دي ځوان دي او لږ ساعت پس چې مې کته نو امان صاحب خپلې اوښکې په رومال باندې وچولې او زه هم خفه کمه نه وم. بیا زه په دلاسو شوم، امان صاحب مې منولو. راځئ دغه سندره په تاسو باندې هم اورم، د امان صاحب هغه ځواني او هغه کردار نه وګورئ. ټول جهان جهان جانان جانان شي زما د یار په شان جانان جانان بچرته وي. د زلفو بالغ جوړ کا د شوګرو د بلتان وهلې ما زما پیاسه کاسه اونم بدنام دے د جنسره شونډ پیزان خړلې دي. خامان صاحب یو دغه د جنگ او امن فلم غاڼه و فکر کوم دا یو د جنگ او امن دور او یو نننې د جشن او زما خانه خراب او شرابي بمني او ټوپکمار بمني ګندګیر بمني یو دا فلمونه دي د دوی هم برخه پاتې شوی بده کې موم کار وکړو سګړی تیر دور هغه زرین دور چې د فلم او د نن دور چې ګندګيري بمني دغه د ګندګيري دور څنګه دی او هغه دور څنګه دی د جنگ او امن او د در خیبر دور هغه څنګه دا ګندګيري ټایم چې زه تقریبا یو سایت ته تقریبا بیا زره عالم لته پیښور پی ټی یو ولا روغ تمام امام زیات کار په پی ټی یو باندې شروع کو خو بیا تقریبا یو شل کاله پکې تیر شو نو دا ارشد دي زره وختم فلم ته نو دې سره ما تقریبا ډیر زیات کار وکړو تقریبا یو شل فلمونه دې سره ما کړی خو ما چې دې سره کوم فلمونه کړی دي هغه مقصد ده او زه هر شوټینګ باندې خو هغې سره نشم کېناستی کېدای شي چې داسې ګانې مانې کې څه دغه کړي که نه خو نوره چې دا کوم سین به وو هغې کې به داسې دغه نو او ما چې دې سره کوم فلمونه کړي هغې کې تقریبا ما رول چې و هغه به فلم ټایټل رول و که نه امان صاحب عمومي خبر راته وکړئ موږ چې د هر چا دا تپوس کوو هغه په کوم فلم کې راغلی د هغه فلم سر وینځي هغې ته په بد نه ګوري تاسو خو عمومي خبره زه کومه چې عمومي دا نن د ګندګیرۍ د دور فلمونه چې دي زه ګندګیرۍ نه مطلب دا چې دی چې ګندګیري به منې او هغه ستاسو دور دې باندې راته یو تقابلي جایزه کوي اخلئ څنګه دی ځکه تاسو عام فرد نه یې تاسو لوستی فرد یې تاسو ډېر د نږدې نه د فلم برخه جوړه شي او مشاهده هم کړې ده نو تاسو ته ما ذکر وکړو که نه چې ډېر ګندګیري ټایم کې ما مطلب ډېر کم فلمونه کړي که نه او دا هم درته ووایم چې ما ډېر کم فلمونه کتلي نوره خو پرېږده چې دا زاړه فلمونه ډېر ما کم کتلي اوس هم نن زمونږ کور کې کار کېدو هغه کم مستري چې چې بهر ووتو یاره خانه بدوش زه هره ورځ ګورم نو مقصد دی چې هغه فلمونه کې څه دا وونو هغه خلکو کتو که نه او دا ګنګیري دور چې دی دې کې مقصد دی زه چې تاسو ته مې ویل دا 20 کاله بیا ګیپ پکې راو بیا ما فلمونه چې کړي دي نو هغې کې مقصد ټیک دی هغې په ګانو مانو کې
تاسو هم دا شوټینګ کې ما سره وي ډریسونه ورته بدلوه بلکې دا سوال تاسو هم ورباندې کړی چې تا خو کمیس پرتو اچولی ټولې ګانې کې او هیروین د هغه خو 15 لباسونه بدل کړو دا ولې وی دا خو کمرشل موږ دغه دي دا تاسو دغه دی پوهېږئ ما چې نه دی تاسو هغه داسې وایه امان صاحب مینوالو سره به دا خبره شریکه کړو چې ما د فلم په یو هیرو باندې یا په جوړونکي باندې سوال وکړو چې عجیبه دا ده چې تاسو د زمیندار منظر ښایئ کلچر فلمونه ښایئ او یو زمیندار په پټي کې کار کوي او د هغه لور هغه لو کوي او لور یې په پتلون کې ده او سڼې خورې کړي دي او چشمې دلته لګولې دي نو څنګه د یو زمیندار لور داسې کولی شي دا څنګه کلچر دی د پښتون نو هغه وایي چې دا به ډیمانډ دی او ډیمانډ مطلب دا چې موږ او تاسو سینما ته ځو دغه فلمونه خوښو د هغې پکې ګټه کېږي هغه هم دغسې فلمونه جوړوي خو امان صاحب که وغوښتل شي په نن دور کې د هند لرې به نه ځو د هند فلم انډسټري کې وګورو هلته په څونه حساسو موضوعاتو فلمونه جوړیږي په ساینسي موضوعاتو د طب په موضوعاتو د ښځو په حقونو باندې ایون په تصوف باندې دا دلته ممکن نه وه ولې نه ممکن هر څه ممکن دي که کوم ممکن یې جوړی خو اډو دا چا سوچ نه کړی د طرف ته تاسو توجه نه ورکړې پوه شي حالانکه بل بنیادي خبره ده فاروق صاحب چې حکومت څه تاوان نه کړی که نه انډیا تاسو مثال دا وکړو که نه هلته خو بینکونه هم دا ورکوي هالیوډ ته به نه ځم بینکونه هغې ته پیسې ورکوي ډېرې غټې غټې کمپنیانې پیسې ورکوي دا کروڑها روپۍ چې لګي دا هغې سره دا خو نه یاست فلم ساز سره تاسو چې ورته کوم بنیاد ایښی و هغه هم د دغه ټوپک هم د دغه دشمنو بنیادو په فلم کې که نه تاسو ثقافتي شی نه نو مقصد د ثقافتي که دشمني دغه و نه وایي کې موږ ثقافت نه دی پرېښی عام مونږ خیال دی که مونږ ټوپک یا جنگ جګړې په ځمکه په اوبو دا لانجې منجې خو بیسک ریزن دا شی نه خو شته که نه دا ورته منې زموږ په کلچر کې نور هم ډېر ښه د امن اړخونه شته دی د اجتماعیت ژوند پکې شته دی د یو بل په درد دردېدل پکې شته دی د بېوسه سره مرسته کول پکې شته دی هغه اړخونه ولې به دې فلم کې نه راوچتېږي یو دورو کلي ماحول به هغې کې به حجره وه هغې کې به خلک راغونډېدو په هغې کې مقصد پته لګېدله یا پلانکي ته څه مسله ده دا دی هغه دي نو غونډه ټولو خلکو ور مرسته کوله هغه شی هم ختم شو که نه صدارتي ایوارډ درکړی شوی دی په دونه لویو خدماتو باندې موږ ګورو چې دلته ډېر داسې خلک وي چې په شفارسونو باندې خلک داسې تنقیدونه کوي چې دی په شفارسونو اخیستي هغې به یو فلم کې کار کړی یا به 3-4 سندرې ویلي هغه به هم دغه معیار یا نه خو هغې ته صدارتي ایوارډ ورکړی شوی تاسو ته درکړی دا زبردست یو تاسو سوال وکړو بلکې د زړه هغه دغه چې هغه تاسو دا وکړو دا سوال مې چې وکړو هغه زړه کې یو دغه وي که نه درد وي که نه هغه درد اوس تاسو ته دا وایم چې نور شي به ته افسوس نه راځي په دا شي افسوس راځي چې د دوره موده ما کار وکړو زه مقصد دی که مونږ د صدارتي ایوارډ دپاره یو سایټیشن ورته یازي که نه زه دې ته یم چې زه هېڅ نه لیکم زه صرف دا پکې لیکم چې I am the pioneer of Pashto movies Kala Khazan Kala was started at Lahore in 1969. No, I think it is sufficient for the jury چې کومه ناست rest of the هغې ته که زه هم they are done 120 movies ډرامې او دا دی it is useless تاسو یقین وکړئ دا څلورم ځل د ما خیال کې چې دا کال دی اډو نوم نه لیکلی حالانکه دا کال سیم طرف نه ما مطلب سایټیشن سایټ سیم ساین پې وکړو بیا هم نو بیا ما مطلب تپوس وکړو دغه چیف منسټر دفتر کې هغه سټاف نه وی پهله میټینګ کې تا دغه شو دوه میټینګ کې پلان کې راولو تاسو کې ووته امان صاحب تاسو یقینا چې د دغه لیست حقدار دی د هغې چې نن سبا کومه کرایټیریا ده تاسو په هغې ځکه پوره نه راځي چې موږ او تاسو ټول ته پته ده چې څنګه ورکوي خو زه تاسو دپاره یو بله هم خبره وکړم چې
ډېر خلک ما داسې لیدلي صدارتي ایوارډونه چې هغوی وایي چې موږ نه دا واپس واخلئ موږ دا وکړو که څه کوو په دې باندې څه وکړو د فنکار یا د فن دلته خو هغه شته دی نه او تاسو دپاره صدارتي ایوارډ زه دا هم وینم چې کوم خلک تاسو سره مینه کوي او هر څوک راځي تاسو نه اټوګراف اخلي په دې وخت کې هلکان د تېر عمر خلک تاسو سره عکس اخلي د دې نه لوی ایوارډ بل نشته دی زما په خیال دغه خو فرضي خبرې وي خو د هنرمند دپاره دا هم ډېره ضروري وي چې هغه مینوالو 46 کاله دغه فن له فلم له د زړه وینې ورکړي هغه ډرامې له هغه سټیج له د زړه وینې ورکړي هغه د هنر په وده کې خپل یو روښانه کردار ولوبوي او بیا هغه د 46 کالو باوجود هم ریاست د یوې تمغې حقدار ونه ګڼي نو یقینا د زړه ماتېدو خبره ده اخلو یو وړه شان د دمه دغه بحث به بیا په مخ کې بوځو امان صاحب څنګه د فلم سره سره مو په موسیقۍ شاعرۍ یا د فنون لطیفه نور اسناب چې دي دې کې مو څه خوښي لرلې ده دلچسپي مو پکې پاتې شوې ده فاروق صاحب ډېر زبردست سوال دی وکړو زه وایم چې ټیک ته د اداکاري زموږ پروفیشن دی زموږ پیشه ده خو مقصد دا دی چې ورسره دا شیان هم لازم دي چې ته د آرټ سره ریلیټډ کوم شي نه هغې سره دلچسپي اخلي شاعري باره کې به زه تاسو خپل هم شاعر یې چې کالج دور کې یو رساله مخکې ډېر ښه رسالې راته بې لطیف فنون لطیفه دې کې هغې کې به انګریز دغه شاعرانو کې شعر وغیره هغې به دغه ورکړو وي دا ترجمه وکړي نو ما ته هم پروفیسر وویل که څوک دي ما کیرس یو دغه لیریکو غزلو لو ما ټرانسلیټ کړو پښتو کې هغې کې یو غلطي ما وکړه که نه هغه پروفیسر راته ویل یاره صرف دا چې نوی کړی که نه نو باقي ښه فرست کلاس دغه دی ما زړه کې سوچ وکړم ما ویل یاره شاعري ته د بس کار نه دی ته بس صرف کهانیانې لیکه افسانې لیکه دا زی رسې پاتې شي موسیقي خو مقصد دا خو کېدی نه شي چې یو اداکار یو هغه موسیقي سره متل دلچسپي نه لري نو هغه خو بنیادي څوک مو ډېر اورېدلو د چا سندرې مو ډېرې خوښې وي یاره که صحیح تپوس رانه کوې که نه نو مونږ خو خدای دې وبخي رفیع صاحب او عدت حاجي که نه هغه نه بغیر خو مونږ چېرته دغه هم نه و کړی سوچ نه و کړی خو چې څه خپل دور شوري شو نو بیا خیال محمد د ګلنار او ګل خیال خو داسې دی چې ډېر زبردست یار مې ده امان صاحب اکثره مونږ اورو او خلکو ته هم دا ویل کېږي په اخبارونو کې هم راځي په دې رسالو کې هم پټي هم چې دا شوبز دنیا چې دا د بهر نه ښایسته ده وایي چې دننه دونه نه ده ښایسته تاسو پکې دننه یوه ډېره موده د ژوند تېره کړې ده دننه څنګه ده رنګینه ده سکون دی پکې خوشحالۍ دي پکې څنګه ده رب العالمین وایي که ما دنیا سکون دپاره پیدا کړې وی نو زما عبادت به چا کولی سکون خو فلم پرېږده که نه د زندګي هر شعبې کې سکون نشته که هغه فلم دی او که دغه دی او وایي که نه انګریزي کې هم دغه دی وي everything is shining که څه داسې که نه is not gold که نه हर चीज़ जो चमकती है सोना नहीं होता असल के मकसद है लरे ना को डेर दा खारी दना ना मकसद है ची पूछे डेर मुश्किल दगा दा अदाकारी वदा वगैरह वगैरह वो माहौल का खल कोई दा फिल्म माहौल हम को बार दुनिया माहौल हम कतल है पूछे मा को सियासतदानों माहौल हम कतल है मा को सरमाएदारान माहौल में कतल है पूछे ज़ेमा चे फिल्म ना ज़्यादा आज ما کتلی بس توبه وباسم چې مو دې په مقابله کې فرشتي یو امان صاحب داسې خپلو کې یو ګپ په لږ پکې لګو خیر ده داسې مینوالو سنجیدګۍ ته به نه ځو امان صاحب نه به داسې دړه خبرې هم دا کوي داسې اوږد وې لوړ دنګ وې سور سپین وې تعلیم یافته وې سترګه خو به هم در باندې د جینکو خوږېدله فلم انډسټرۍ کې
ما ستر هم تاسو ته مې ویلو چې زه خپل تاسو ته مې وینا کړې چې کتاب باندې لګیم که نه خپل داستان حیات هغه واقعات چې را یادي که نه نو زه بیا لاړ شم دغه ته نو 69 بیا دور ته لاړ شم که نه نو نن مې هم دا کیسه تاسو ته کوله چې چپټر مې لیکوله فلم ذکر مې کولو نوم یې درته ځکه نه کړم بیا به کتاب کې خوند نه درکوي پوه شئ نو هغې دنیا ته لاړم یار څنګه وخت و څنګه خبرې اترې به څنګه ګپ شپ و داسې چلو چې زه بالکل بوډ سړی یم صفا خبرې کوم په زړه کې نه ساتم څه په ژبه څه په زړه په ژبه که نه دوغلهپن کې نه پاته شوی نه ما دغه ده ټول ته پته ده تاسو ته هم پته ده ما ټرای نه کړی چېرته هیروین پسې چېرته دغه پسې خو بس هغې به بس لګېدلي وو پوه شي او ما ته مصیبت ده چې اخر هغه دغه ساز به په څه شي ختمېدو واده زه به څومره ودونه کوم دی ما ته ویلي دا خپل کوم عمه سره دا کارانو نه وي تا سره ګیدړ سینګي دی تا سره څه دي څه داسې دغه دی او ټیک دی شکل صورت دا دغه دی پوه شو خو شکل صورت هم دغه نه دی که نه څه وجه خو به ما صرف دا وجه زه کوشش نه کوم کوشش کېږي بل طرف نه بس یا بل طرف نه وکړي بیا زم نه امان صاحب دغه موږ خو صحافیان یو که نه چېرته که داسې د سینګرې او یا د اکټرې سره انټرویو کوو هغه غریبه راته لږه وخاندي موسکی شي او هغه د سکرین مجبوري وي نو هم په کور کې هم خیر نه وي راته وایي چې دا وګوره دې جنۍ ولې داسې خندل او دا ته چې ورته داسې ښایسته خاندې تاسو سره په کور کې چې فلم کې به دغه سندرې وې او دغه نږدېکت به کور کې به د وړو مور پرېښوستی بیا حل به هم څه ډېر درناک سوال دی راباندې وکړو خو دا ځکه زه کله کله یاران دوستانو ته هم که نه لکه زه تاسو ته ما مخکې مې ویلو چې زه خپله د دنیا دا موجوده کمزور دی بلکې زه دا زمانې سره نه فټ زه هر چا ته دا یم که نه ما مطلب دا زه هر طریقو سره چلېدی نه شم کومه دنیا چلي که نه The same case was with my wife. هغه که زه ما لکه څنګه هندي کې ورته دیوي نو زه هغه ته دی ویلی شي هغه یو مکمله ښځه وه هغې دې خلکو که ورته وینا کوله هغې په یو غوږ اورېدو بل وباسو په ژوند کې هغې مطلب چېرته دا نه ویلي چې دا ولې وشي دا ولې وشي نه ورم 38 باندې 10 کاله رفاقت یې شوی اوس ویورز بیا دغه کولی نه شم چې اوس خو رانه لاړه پوه شي 6 کاله وشو دا اندازه ولګه چې ما نن مطلب زه کال خو کال چې ورځ یې ماته یعنې نه 6 کاله 4 میاشتې نن شلمه ورځ ده چې ما نه جدا شوي دا د مینې انتها ده نو هغه بیسیک وجه ده چې په دا ټول ژوند کې نه هغې چېرته فرمایش کړی نه چېرته فلم او فلم هغې چېرته کتلو به یم نه او که چېرته مخکې یو نیم کتلی که نه نو هغه مقصد دی چې وبې کتلو بالکل عام لکه څنګه روټین کې که نه نور ما ته پته مونږ لکه څنګه تاسو یا بل دا خبره دې وکړه هغې کور کې به دا غټه مسله وه نن دې پلانکی سره دا وکړو دا دې وکړو لیکن دا رب العالمین امان صاحب دغه خپل فلمي ژوند کې یوه داسې خاطره چې هغه د کیمرې تر شا در سره شوې ده او تر نن درته ډېره یادېږي په فلم کې نه ده خو د فلم د ریکارډ کولو په وخت باندې داسې واقعه در سره راغلې دلچسپه د غم یا د خوشحالۍ یا حیرانوونکي هغه څه ده خو ډېر واقعیت دي خو داسې د کیمرې شاته خو واقعیت نه تاسو مطلب د زه ستاسو یوه ښه خاطره یاداشت چې هغه تاسو ته نن هم یادېږي چې پلاني ځای ته تللي وو شوټینګ مو کولو درز مو وخوړلو وږی شړو مو ډوډۍ نه وه بیا داسې را سره وشول که نه ګلنار بیګم لکه سندره ویله په جرم او سزا کې په سترګې درد شو یو سترګې وبایلله څه داسې خاص واقعات که شوي زموږ ټول ژوند واقعیات نه ډک دی دا د عمر ته چې ورسېدو زه یم چې دا زه څنګه ورسم ګنې په کار خو دا دی چې دره خیبر کې زه شهید شوی هغې کې مقصد داسې شوټینګ
ما کړي دي چې زه خو نه اس پرېوتو ځکه داسې لوکیشن و چې غرونو دوره تنګه لاره پکې هغې کې اس وښیدو خپه یې وښیده خو دا ښه ده چې اس دی خو زه دی خوا لاړم په دې اس باندې به تاسو په خپله باندې سورلي کوله دا ډېر زبردست سوال دی مونږ بچپن نه ما همداسې پولیس کې هغه سره به خپل اس و نو هغه چې څه دورې نه راغلو اس به وتړو ما به اردلي ته ویل چې اس بارو بس هغه ویل خان به خفه شي ما ویل خفه دي شي خو ته لاړ شي لوته ما به رایډینګ کولو بغیر دغه نه زین نه کولو دا ما ته خلکو ویل ته چې راغلې رایډینګ نه دا ارڅه دا څنګه چلې ما ویل ما ته دا ارڅه تیار میلاوي دو نو رایډینګ داسې دا کړو داسې مر نه بل اخیری کې کوم فایټ یې کې چې کوم دي کې زه وطن لپاره قرباني ورکوم کنه آی وګه کوم بلاس کیږي ابلاس کې زه ښکارم نه چې څه شم کنه او چې څو بلاس ختم شو ویني کنه څو په سترګې خوږ شو څو غوږې خوږ شو داسې نه کوي چې پام شي هسپتال ته ورسېږي نو داسې ډېر داسې واقعیت خو دا خاص واقعیت او د هنري ژوند دغه لړۍ لا روانه ده او هیله لرو چې نور به هم تاسو د روغ صحت سره د ډېرو خوشحالو سره دغه لړۍ ته دعا هم ورکوئ مینوالو د پروګرام وخت په دې ځای باندې سر ته رسي بله اونۍ به درته بیا د یو دروند میلمه سره حاضرېږو تر هغې مو په لوی الله سپارم